السلام علیکم everyone welcome to محمد امیر official زم تاسو ورور تاسو منټور محمد امیر جی سټوډنټس په لیکچر نمبر 14 کې باندې موږ ډیسکس کوو that what is constructor overloading صحیح ده چې زموږ سره په اوپس کې د constructor overloading کوم کنسپټ کوم دا څه دی نو کنسټرکټر خو چونکې زموږ سره پریویس 3 or 4 لیکچر نه موږ په دې باندې خبره کوو او په ډیټیل سره موږ په دې باندې لیکچر چې کوم دی هغه اپلوډ کړل اوس په نې لیکچر کې موږ خبره کوو د کنسټرکټر overloading صحیح ده چې what is mean by constructor overloading سو ډېر زیات ایزي ټاپک دی ډېر اسان ټاپک دی او کله چې موږ په دې باندې لیټر آن په خپل کلاس کې تیوري ډسکس کول نه بعد چې کله پرې باندې پریکټیکل پروګرام رن کوو تاسو به ډېر زیات په ښه طریقه سره او دا څه به ډېر ایزیلی پوه شئ صحیح ده نو سو more than one constructor function can be defined in the class in one class صحیح ده ګوره more than one constructor function وای د constructor function چې کوم دی more than one مطلب د یو نه زیات constructor function چې کله موږ ډیفاین کو in one class یا in same class نو هغه ته موږ وایو constructor overloading مطلب یې څه شو چې یاره کله زموږ سره یو سیم کلاس دی یو کلاس دی لکه سپوز ما سره په امیر نیم سره یو کلاس دی اوس چې دې کلاس په باډي کې کله څه وکړم په دې کې زه د constructor function سره دا more than one مطلب دوه یا دوه نه زیات چې کوم کنسټرکټر فنکشن دی هغه زه د یو کلاس په باډي کې څه کوم هغه زه انټروډیوس کوم ډیفاین کوم دغه ته زموږ سره وایي کنسټرکټر overloading صحیح ده سمپل کنسټرکټر overloading ورته ورډ نه هم پته لګي overloading نو څه کنسټرکټر overloading کې چې کله موږ د یو کلاس په باډي کې دوه یا دوه نه زیات کنسټرکټر چې کوم دی هغه موږ ډیفاین کو دی کنسپټ زموږ سره پروګرامینګ فینامینا کې وایي کنسټرکټر overloading صحیح ده اوس څه شی دی وایي when more than one constructor function are defined کله چې موږ څوک more than one مطلب د یو نه زیات دوه هم کېدای شي دوه نه زیات هم کېدای شي دوه یا دوه نه زیات کنسټرکټر فنکشن چې کله موږ د کلاس په باډي کې انټروډیوس کو ډیفاین کو نو each constructor is defined with different set of parameters نو each constructor نو دا هر یو کنسټرکټر چې دوه یو کړه دوه نه سیوا دی دا هر یو کنسټرکټر زموږ سره ډیفاین شوی په دا کلاس کې with different parameters مطلب دغه مونږ خو دا خبره کوله چې کنسټرکټر زموږ سره یوزر ډیفاین فنکشن دی صحیح ده نو د کنسټرکټر زموږ سره کم ممبر فنکشن دی بیسیکلی زموږ سره ممبر فنکشن دی خو ممبر فنکشن هم یوزر ډیفاین فنکشن دی لکه دا اوس یو داسې فنکشن دی چې each function has defined with different set of parameters اوس چې کله موږ دوه یا دوه نه زیات کنسټرکټر کله د کلاس په باډي کې ډیفاین کړو دغه each کنسټرکټر بیا زموږ سره دغه موږ پیرامیټرز پاس کوو نو هغه څه هغه ډیفرنټ دی د یو بل نه صحیح ده او د دې چې پیژنګلوم په دې به کېږي چې هره کله موږ لکه مطلب لیټ سپوز ما سره یو کلاس دی امیر اوس ما د امیر کلاس لپاره دوه کنسټرکټر واخیستل یو امیر دی بل هم امیر دی صحیح کنسټرکټر نیم خو اوس کمپایلر ته څه پته لګي چې مطلب کم کنسټرکټر ماته فرست رن کول دي کم ماته سیکنډ رن کول دي د هغې به کنسټرکټر چې کوم دی کله موږ په ابجیکټ کې د هغې نه څه پیرامیټر پاس کوو او کم پیرامیټرز چې موږ د کنسټرکټر نه پاس کړی هغه سره سیم وي اوس د څه قصه کومه نو تاسو به اوس نه پوهېږئ خو اوس چې دا تیوري ډسکس کوم پروګرام ته ولیکم نو 100% به تاسو مکمل کلیر شئ په دې باندې صحیح ده ډیفاین او ډېر زیات ایزي ټاپک دی ډیفاینینګ more than one constructor with different set of parameters is called constructor overloading defining more than one constructor د یو کنسټرکټر نه زیات کنسټرکټر دوه یا دوه نه زیات کنسټرکټر ډیفاین کول د ډیفرنٹ پیرامیټر سره ته موږ کنسټرکټر overloading وایو صحیح ده لکه ډیفرنٹ پیرامیټر څه مطلب هغه به تاسو ته اوس په لیکچر کې ډسکس کوم صحیح ده ښه بیا چې کنسټرکټر overloading is used to initialize different values to the class objects او کنسټرکټر overloading سره دا موږ یوز کوو د دې یوز سره دا موږ یوز کوو چې موږ څه ویلیوز انیشلایز کوو زموږ سره د کلاس چې کوم د ویلیوز ټو د کلاس ابجیکټ د کلاس ابجیکټ ته څه وکړو موږ څه ویلیوز چې کوم د هغې ته څه کوو انیشلایز کوو کنسټرکټر overloading is used کنسټرکټر overloading استعمالیږي ټو انیشلایز چې موږ څه وکړو انیشلایزیشن وکړو د مختلف ویلیوز څه شی ده چې د کلاس ابجیکټ د کلاس ابجیکټ ته لکه سپوز داسې یې زه به تاسو ته داسې وښیم چې د لوی لیټ سپوز دا زما سره شی دی دا زما سره چې کوم د سمپل هغه ریکوایرمنټ شو لیټ سپوز زما سره یو کلاس دی د سم په نیم سره صحیح سم مطلب څه دی سم مطلب کیلکولیشن دی اوس دې کلاس په باډي کې څه کوم زه پبلیک اکسس سپیسیفایر چې کوم دی هغه ما ولګو لیټ سپوز زما سره د کلاس نیم سره سم د سم دپاره ما دلته څه وکړو ما یو کنسټرکټر زه ډیفاین کوم نو د کلاس نیم او کنسټرکټر نیم سم مې واخیستو صحیح ده اوس د دې سم په باډي کې یو زما سره دا کنسټرکټر شو او دلته جست سیم یو بل کنسټرکټر رالم داسې ما یو بل کنسټرکټر واخیستو اوس دې کنسپټ ته زموږ سره وایي کنسټرکټر overloading چې کله موږ دوه یا دوه نه زیات کنسټرکټر چې کوم دی هغه موږ د کلاس په باډي کې ډیفاین کړو زموږ سره کنسټرکټر overloading اوس د دې دواړو به ډیفرنټ صحیح موږ وایي چې ایچ کنسټرکټر
having different parameters صحیح ده. نو لیټ سپوز دې نه فاست کومه انټ A and انټ B صحیح ده. او لیټ سپوز ته دې سم چې زموږ سره سیکنډ کوم کنسټرکټر دی دې نه ما انټ X انټ Y انټ Z. اوس ګوره د دې پیرامیټرز چې کوم دا زموږ سره ډیفرنٹ دي. څنګه ډیفرنٹ دي؟ داسې ډیفرنٹ دي بچې د لوی شه چې ګوره دلته موږ 2 پیرامیټرز پاس کړل په دې یو کنسټرکټر کې، بل کنسټرکټر کې موږ 3 پیرامیټرز پاس کړل. نو دا اوس د دې دواړو هغه ډیفرنسیشن کوي چې مطلب څنګه هاو دے کین ډیفرنٹ فرام ایچ ادر صحیح ده. نو دا زموږ سره د کنسټرکټر اوورلوډینګ مین چې کوم دغه کومه قصه ده کوم ډیفینیشن دی هغه دا دی چې زموږ سره سیمپل دوه یا دوه نه زیات کنسټرکټر موږ په یو کلاس کې چې ډیفاین کو او د دې پیرامیټرز چې کوم دی هغه هغه یو بل نه ډیفرنٹ دي. لکه دی موږ 2 پیرامیټرز پاس کړل، بل موږ 3 پیرامیټرز پاس کړو. دې کنسپټ ته زموږ سره وایي کنسټرکټر اوورلوډینګ صحیح ده. اوس مخکې بیا زموږ سره دی وایي وین ا پروګرام دیټ یوز د کنسټرکټر اوورلوډینګ از کمپایلډ. کله چې زموږ سره هغه پروګرام کمپایل چې کوم زموږ سره کنسټرکټر اوورلوډینګ کنسپټ چې کوم دی هغه څه کوي هغه یوز کوي. نو سی پلس پلس کمپایلر چیک د نمبر اف پیرامیټرز. نو سی پلس پلس کمپایلر چې کوم دی دا څه کوي دا ول چیک کوي یاره چې د اوکې دواړه کنسټرکټر زموږ سره خو د دې چې کوم پیرامیټرز دي دا هغه کم مطلب څومره پیرامیټرز دي چیک د نمبر اف پیرامیټرز دغه نمبر اف پیرامیټرز چې دغه کنسټرکټر نه پاس شوي هغه کمپایلر چیک کوي صحیح ده. دیر اډر اینډ ډیټا ټایپس اینډ میکس دیم ډیفرنټلی. او دغه چې کوم زموږ سره پیرامیټر پاس شوي دغه ډیټا ټایپ او دغه اډر چې کوم دی هغه څه کوي هغه د کمپایلر چیک کوي چې د دواړو څه کې ډیفرنشیټ کړي صحیح ده. وین ان ابجیکټ اف ا کلاس از کریټډ کله چې موږ د یو کلاس چې کوم دی په مین ابجیکټ کې یا د یو کلاس ابجیکټ چې کله موږ هم کریټ کو صحیح ده په مین فنکشن کې چې کله موږ یا د یو کلاس ابجیکټ کریټ کو یا موږ وین ایور ویر ایور چې کله موږ د کلاس یو ابجیکټ کریټ کو نو د کورسپانډینګ کنسټرکټر دیټ میچ the numbers of parameters of the object is executed. نو زموږ سره چې شي د corresponding constructor هغه کوم related constructor چې کوم دی کوم چې میچ کوي the number of parameters of the object is executed. اوس په دې لاین باندې تاسو نه پوهیږئ په دې لاین مطلب دا دی چې لیټ سپوز زما سره داسې دا یو دغه شو صحیح ده. دغه لاین مطلب څه شو؟ دې لاین مطلب دا چې کله موږ یو ابجیکټ ډیکلیئر کو بیا دغه ابجیکټ نه چې کوم پیرامیټرز موږ پاس کوو دغه ابجیکټ چې بیا کوم کنسټرکټر سره دغه پیرامیټر سیمیلریټي خوري هغه سیمیلریټي کمپایلر زموږ سره هغه یو کنسټرکټر رن کوي. اوس د څه قصه تاسو به اوس دلته دومره په ایزي طریقه سره پوه شئ چې څه حد نشته صحیح ده. لیټ سپوز چې آوټ کومه د دې دواړو سم صحیح ده A او B سم زه به څه ولیکم چې یاره د سم اپ صحیح ده د سم اپ او دلته ځکه کار کوم چې موږ ته هم ښایي د سم اپ A صحیح ده A او بچې د لوی شه دا شو اینډ د سم اف A اینډ او داسې به ورته ولیکو B د سم اف A اینډ B اوکې از داسې هغه سره شي هغه سره د A plus B A plus what I am doing A plus B صحیح ده او داسې بلته A plus B او چې موږ end of line هم دلته څه کوو پوټ کړو صحیح ده. دا زموږ سره یو شو. اوس به سمپل دا لاین زه داسې کاپي کړم اوکې دا لاین به زه داسې دې ځای نه کاپي کړم کنټرول C and here کنټرول V اوکې. اوس زه داسې کار کوم بچې دې لوي شه چې دلته زه وایم اوس زه وایم چې یاره د سم اف x کاما x کاما y دا دې لپاره کوم چې موږ ته بیا ښایي چې یاره مطلب دا ستا را کومه قصه چې وشوه اینډ دلته به موږ سمپل ورڅه څه وکړو ته موږ فوټ کړو اینډ y is دا موږ کړو x سوري دا z دی صحیح ده z دلته به دا زموږ سره دې سم راشي چې یاره x plus y plus z صحیح ده او زموږ سره اینډ اف لاین نشته. اوس ګوره موږ دوه کنسټرکټر ډیفاین کړي دي د هغې زموږ سره باډیز هم شته صحیح ده. اوس زه داسې کار کوم زموږ سره د دې پته به دلته اوس لګي موږ ته یاره کنسټرکټر اوورلوډینګ دا کوم کنسپټ دی دا اوس څنګه کار کوي کمپایلر څنګه پته لګي چې وچ ون کنسټرکټر شوډ آی رن فسټ صحیح ده آی کمپایل فسټ. نو ګوره زه څه کوم زه د دې سم فنکشن چې کوم دی یو AJ چې کوم دی او یو JA دا دوه ابجیکټ دی لپاره ما کریټ کړل صحیح ده. اوس د دې ابجیکټ چې ما کله کریټ کړل نو کنسټرکټر چې ګوره موږ دا ویو چې کله موږ د یو کلاس ابجیکټ کریټ کو کنسټرکټر زموږ سره بای ډیفالټ څه کي هغه زموږ سره رن کیږي خو
اوس په دې کې زموږ سره کنسټرکټر نه رن کېږي. ولې نه رن کېږي؟ ځکه چې زموږ سره د کنسټرکټر نه موږ دلته څه پیرامیټرز څه کړي دي هغه موږ پاس کړي دي او د دواړو کنسټرکټر پیرامیټر هم د یو بل نه څه دي هغه ډیفرنټ دي. نو اوس چې موږ غواړو چې زموږ سره دا کنسټرکټر رن شي لکه ځکه دا پروګرام اوس زه داسې رن کړم صحیح ده چې دا پروګرام څه کوم دا زه رن کړم نو موږ ته هېڅ آوټپوټ نه شو کېږي. ښه دلته ماته څه ایرر هم راغی چې نو ښه ان دلته موږ ته راغی چې مطلب ستاسو کوم کنسټرکټر دي د هغې چې کوم دا د ابجکټ واخیستل موږ کنسټرکټر رن کول غواړو او د کنسټرکټر چې کوم پیرامیټرز دي هغه ستار ابجکټس او سیم دي. دا خبره خو الریډي زه کوم تاسو ته چې ګوره دا زموږ سره ابجکټ دی. اوس موږ د دې کنسټرکټر چې کوم پیرامیټرز نمبر دا پیرامیټر دلته 3 دي دلته زموږ سره شری 2 دي او دې ډیټا ټایپ زموږ سره دوه انټیجر ټایپ والا پیرامیټر ته موږ پاس کړل دي. لیټ سپوز ته دې نه زه پاس کوم 23 99 33 صحیح ده. داسې ګوره دا 3 پیرامیټرز ماره دي ای جې چې کوم ابجکټ دی نه پاس کړل او د دې جې ان لیټ سپوز زه پاس کوم 90 او بل ته پاس کوم لیټ سپوز 33. نو ګوره ما څه وکړو ما ګوره زمونږه مین خبره په دې ځای کې ده چې یاره ما کله د یو کلاس لپاره ابجکټ کریټ کو پرې کلاس پرې ابجکټ کې ما څه ویلیوز پاس کړل. اوس چې کله مونږ ابجکټ کریټ کو اوس به زموږ سره ډایرکټ کنسټرکټر کال کېږي. کوم کنسټرکټر به کال کېږي؟ هغه کنسټرکټر به کال کېږي چې کوم زموږ سره 3 پیرامیټرز دي صحیح. چونکې هلته موږ 3 ټایمز یا 3 ویلیوز پاس کړي 3 کوم پیرامیټر نمبر اف پیرامیټرز چې کوم د ای جې ابجکټ نوم پاس کړل نو 3 دي. نو کنسټرکټر به زموږ سره هغه یو کال کېږي چې د کوم سره زموږ سره نمبر اف پیرامیټر 3 او انټیجر ټایپ والی. نو تاسو کتلی شئ دا سیکنډ سم چې زموږ سره کوم دا کنسټرکټر دی د دې نه موږ 3 چې کوم دی زموږ سره نمبر اف پیرامیټر سوري 3 دي دا زموږ سره کال کېږي او چیرې انټیجر ټایپ والا دي او د دې چې کوم نمبر اف پیرامیټر دی هغه 3 دي دا سره انټیجر ټایپ والا دي نمبر اف پیرامیټر 3 دي. نو کله چې موږ ای جې ابجکټ کریټ کو موږ سره چې کوم کنسټرکټر دی په تھرو کال کېږي هغه سره دا کنسټرکټر کال کېږي. بیا چې کله جې ای کال کېږي نو سمپل به زموږ سره سیکنډ چې داسې کنسټرکټر چې هغه دسنه موږ 2 نمبر اف پیرامیټرز 2 نو هغه زموږ سره دا اولنی یو کال کېږي صحیح ده. لیټ رن د پروګرام اینډ چیک د ریزلټ صحیح ده. اوکې نو تاسو کتلی شئ زموږ سره زموږ پروګرام چې کوم دی هغه د هغې ریزلټ راغی او ریزلټ زموږ سره څه راغی وایي د سم اف 23 او 89 and 33 is 145 صحیح ده. دلته تاسو کتلی شئ ګورئ زموږ سره موږ څه پاس کړی دی 23 دی بالکل 23 دی 89 دی 89 and 33 is 145 دا زموږ سره ګوره تدي پیرامیټرز چې کوم دی 3 د کنسټرکټر پیرامیټر هم 3 نو زموږ سره سیکنډ چې کوم دی کنسټرکټر سره د څه میچینګ وشو نو کنسټرکټر اول کال شو. بیا چې کله مونږ د جې اف په تھرو باندې خپل کنسټرکټر کال کوو نو د ابجکټ نو هلته زموږ سره پیرامیټر 2 دي نو دا د پیرامیټر سره څه شو د دې دوه پیرامیټر بل څه سیم نو سم چې کوم کنسټرکټر زموږ سره هغه کنسټرکټر کال شو د کوم چې 2 پیرامیټرز دي صحیح ده. تاسو کتلی شئ د سم اف 90 and 33 is 123 اوکې دا زموږ سره دا خبره چې یاره څنګه مونږ دلته تاسو داسې کار وکړئ چې په دې کې لږ څه سپیس کریټ کړئ لیټ سپوز هیر اینډ هیر اوکې دلته داسې ورته ور واچو صحیح ده. دې کې به هم داسې وکړو. نو اوس که زه دا پروګرام رن کړم لیټ مې رن د پروګرام اوکې نو تاسو کتلی شئ چې یاره موږ تل چې د سم اف 23 89 and 33 is 145 او د سم اف 90 نو ګوره اول زموږ سره په دې سیکوینس کې اونلی زموږ سره کم یو کنسټرکټر رن شو سیکنډ کنسټرکټر او د سیکنډ ریزلټ هم زموږ سره فرسټ راغی ځکه چې دلته اولنی کوم ابجکټ و د هغې چې کوم نمبر اف پیرامیټرز و هغه زموږ سره د سیکنډ کنسټرکټر د نمبر اف پیرامیټر سره میچ شو. نو دا زموږ نننی کلاس کوم چې موږ ډسکس کړو چې وټ از کنسټرکټر اوورلوډینګ اینډ هاو وی کین ډو دس آل with the use of a practical program. تاسو نور هم داسې پروګرام رن کوئ چې پای کې دوه یا دوه زیات کنسټرکټر والی صحیح ده نمبر اف پیرامیټرز ډیفرنٹ والی. بیا چې کله تاسو کال کوئ نو د ابجکټ کې چې کله بیا تاسو د هغې لپاره ډیکلیئر کوئ د ابجکټ نه هم تاسو وکئ ډیفرنٹ نمبر اف پیرامیټرز ته پاس کړئ چې کوم زموږ سره څومره پیرامیټر نمبر زموږ سره په کنسټرکټر کې نو هغه شان د ابجکټ کریټ کړئ د هغې لپاره ډیفرنٹ پیرامیټرز ته پاس کړئ او ریزلټ چیک کړئ چې how this all works صحیح ده. So thanks for watching, keep like and also if you like the class so don't forget to share with your friends, colleagues and all like it. Thanks for watching.